د خیال انځور د یوټیوب چینل درنو تعقیبونکو ملګرو، تاسو د 10م ولسمشر د ناول 4 برخې واورېدلې. په 4مه برخه کې تاسو واورېدل چې ښکلا ته یې پلار د 10م ولسمشر ډېرې زیاتې ځانګړتیاوې بیان کړلې. ښکلا د پلار څخه وپوښتل، هغې ورته ویل چې په ټولټاکنو کې ځان ولسمشریزو ټاکنو ته نومان کړ، په پایله کې 4م نفر اعلان شو. د دې خبرو په اورېدلو سره ښکلا غلی شوه او بیا یې وویل، نو راځو د 10م ولسمشر د ناول په 5مه برخه باندې پیل کوو. کاش چې هغه وخت کې لومړی کس اعلان شوی وای، نن به افغانستان په یو پرمختللی هېواد بدل و. الماس وویل، په هغه وخت کې مو هم مبارزه وکړه، خو همدې پردي پالو نه منله چې دا نن یې نه مني. د ښکلا په ذهن کې یوه پوښتنه پیدا شوه، نو ځکه یې د پلار خبرې داسې وسې کړې، ما خو تر اوسه دا خبرې له هېڅ چا نه وي اورېدلې، هم دا اوس یې ستاسو له خولې اورم. د الماس شونډې ورپېدې، ویې ویل، په هغه وخت کې مې هم تاسو ته دا کیسې نه کولې چې قانوني عمر دې نه و پوره کړی، قانون ته باید په ټولو مسایلو کې درناوی وشي. ښکلا د اسویلي په بدرګه وویل، وړاندې دې تصویر راته هېڅ ارزښت نه لرلو، خو له نن وروسته به زه د دې تصویر ډېر درناوی کوم او دې ته فکر وړی یم چې زه ولې دومره ناخبره وم، ولې په دې هر څه وړاندې نه پوهېدم. خیر اوس هم وخت نه دی تېر، په ذهن کې مې ډېرې پوښتنې راګرځي، یوه یوه به کوم. د الماس په شونډو یوه بېباکه خندا راغله او ښه یې وخندل. بیا یې وویل، د تصویر درناوی در سره نه منم، په تصویر کې د شخص درناوی به کوې. ښکلا د ژمنې په توګه سر وښوراوه. الماس خپلې خبرې وغځولې، ویې ویل، زه هم په همدې خبرې فکر کوم چې موږ ولې نه پوهېږو. له تا ګیله نه کېږي ځکه چې تر اوسه دې ښوونځی هم نه دی بشپړ کړی. لورې، ګیله له هغه چا کېږي چې د پوهاند علمي رتبې پورې رسېدلی وي، خپلې ملي ګټې نه پېژني او پر دې سره بیا د نفاق شعارونه هم ورکوي. لورې، لږ وخت راکړه، هر څه درته وایم او ټولې پوښتنې به دې ځواب شي. ښکلا مسکی شوه، په غومبرو کې ژورې کندې پیدا شوې او سترګې یې پټې کړې، بیا یې خلاصې کړې. ویې ویل، سمه ده پلاره، اورم یې. الماس د ښکلا حوصلې سمه انرژي ورکړه، بیا یې په خبرو پیل وکړ. د 9م ولسمشر په 2مه دوره کې له بهرنیو ځواکونو څخه داخلي ځواکونو ته د مسؤلیت د لیږد دنده ور پر غاړه شوه، پرته له کوم مادي امتیاز یې ور پر غاړه شوی مسؤلیت ادا کړ. په دې وخت کې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه لیدنه وکړه، په دې موخه یې له افغانانو سره اړیکې ټینګې کړې چې شونې ده په راتلونکي ولسمشري ټاکنو کې بیا خپل بخت وازمایي. ښکلا د تصویر په طرف سترګې واړولې، ویې ویل، زه بیا په ژوند کې په لومړي ځل دا خبره اورم چې یو څوک پرته له کوم مادي امتیازه دومره لوی مسؤلیت په غاړه واخلي. په رښتیا چې د وجود په خټه کې د وطن مینه اخښل شوې ده. د الماس غاښونه وبرېښېدل، ویې ویل، د وطن په مینه کې ډوب دی، په شپه ورځ کې 3 ساعته استراحت کوي، د وطن ویجاړۍ له سترګو خوب وړی، له داسې پردي پالو یې د هېواد ژغورلو نیت کړی چې پلرونو او نیکونو یې پردي پاللي دي. الماس بیا یوه شېبه غلی شو، سر یې وښوراوه، بیا یې خپلې خبرې پیل کړې. 5 کاله وړاندې ولسمشري ټولټاکنو کې بیا ځلې ځان نومان کړ او د ټاکنیزې مبارزې سرټکی یې د پراخو اصلاحاتو راوستل، د فساد ورکول او د امنیت ټینګښت و. د ټاکنو په پایله کې یو نومان هم 50 رایې پوره نه کړې. انتخابات 2م پړاو ته لاړل. په 2م پړاو کې خپل سیال ته ماته ورکړه، خو د ډېرو ناندریو وروسته یې د ملي وحدت په حکومت موافقه وکړه چې واک پکې 50-50 یعنې نیمایي شو. ټول ملت په غوسه او ویلې، موږ دردېدلي ملت تر ارګ ورسولو، موږ څه وکړو چې د قدرت په ګدۍ نشي کېناستی. په ټولنیزو رسنیو کې به هر چا لیکل، زموږ د رایې دفاع نشي کولی، موږ هسې پرې وغولیدو. او چا به داسې لیکل، غوڅ سړی پس کارونه، چا به څه ویل او چا به څه. له بلې خوا متقابل ټیم د وینو بهېدلو او د کورنۍ جګړې پیلولو ګوتڅنډنې کولې او پلویانو به ویل، که چیرې موږ تر ارګ ونه رسېدلو نو حتما به غرونو ته وخیژو. ملت په لومړي ځل د تور، شنه او نارنجي حرکتونو نوي اصطلاحات واورېدل. دې ګټونکو نومان نه غوښتل چې دا ځورېدلی ملت دې بیا وځورېږي، د هغو ځوانانو وینې دې تویې شي چې پلرونه یې د همدې کورنیو جګړو قرباني شوي او میندو یې لکه د کونډو په دې وطن کې ژوند کړی دی. په کور کې به یې هګۍ جوش کړي او خپل یتیم زوی ته به یې غوټه کړي چې په بازار کې وپلوري او د یو وخت وچه ډوډۍ ومومي.
د الماس له سترګې اوښکې روانې شوې. سلګیو واخیست. ښکلا هم ژړل. لور او پلار د خپل هېواد د کونډو په حالت ښه وژړل، ځکه چې د دې هېواد بل نوم د کونډو هېواد دی. یوه شېبه وروسته الماس اوښکې پاکې کړې، په ژړغوني غږ یې وویل: همدارنګه نه یې غوښتل چې د انسان په سر کې دې بیا میخونه ټک وهل شي، نه یې غوښتل چې د ښځو سینې پرې شي، نه یې غوښتل چې یو انسان دې له بل انسان سپی جوړ کړي او خپل هېوادوال دې پرې وداړي، نه یې غوښتل چې د افغانانو په حالت دې تاریخي فلمونه جوړ شي، لکه د یوې شپې ناوې فلم. نه یې غوښتل چې افغانان دې بیا ګاونډیو هېوادونو ته مهاجر شي او هلته د هوسا مهاجر په نوم یاد شي، نه یې غوښتل چې د تاریخ تېرې ترخې تجربې دې بیا تکرار شي. نو ځکه یې له خپل سیال ټیم سره ګټلی قدرت وویشلو او د هېواد 10م ولسمشر شو. ښه مې په یاد دی چې په یوه وینا کې ویل: نه غواړم چې د خلکو په وینو تر ارګه ورسېږم. خو مقابل ټیم په هر قیمت تر ارګه رسېدل غوښتل. کله چې ملت خبرې واورېدې نو خلک وپوهېدل چې تر ټولو غوره ټاکنه یې کړې ده او پر خپله ټاکنه به هېڅ وخت پښیمانه نه شي. ښکلا لاسونه ومږل، په لوی ارمان یې وویل: کاش چې په هغه ټول ټاکنو کې ما هم خپل قانوني عمر پوره کړی وی چې 10م ولسمشر څخه مې ملاتړ کړی وی. اوس به هم له دې ویاړه برخمنه وم. پر خپله ټاکنه به مې ویاړ کولو او په زغرده به مې ویل: زما ټاکنه یو روښانه راتلونکی. الماس سر وښوراوه، ویې ویل: اوس خو دې عمر پوره کړی دی، که غواړې په راتلونکي ټول ټاکنو کې ترې ملاتړ وکړې، هغه هم په شعوري ډول نه، په پټو سترګو. ښکلا په بیړه وویل: په راتلونکي ټول ټاکنو کې به بیا نوماند کېږي. الماس لاسونه وغځول، د وجود شخې ویستله، یوه شېبه غلی و، بیا یې وویل: هو لورې، په دې دوره کې ځینې نیمګړي کارونه پاتې دي، څوک یې کار ته نه پرېږدي، غواړي خپل نیمګړي کارونه په 2مه دوره کې بشپړ کړي. د ښکلا په مخ کې بیا سوروالی پیدا شو، سترګې یې وځلېدې، له خوښۍ یې ژبه هم بنده کېدله. په نیمه ژبه یې وویل: واه زه څومره نیکمرغه یم، د داسې اتل ملاتړ کولی شم چې لاسونه یې د ملت په وینو نه دي ککړ، او تل به یې په خپل ملاتړ ویاړ کوم، نه شرم. الماس بیا په تصویر کې سترګې ونیولې، یوه شېبه غلی و، بیا یې ښکلا ته مخ ور واړاوه، ویې ویل: ښکلا بچی، غواړم دا خبرې هر افغان انسان ته وکړم. ښکلا هم پرته له ځنډه د پلار خبرې داسې غبرګه کړه: پلاره، ډېرې ښې خبرې دي، په دې خبرو باید هر افغان انسان وپوهیږي. الماس بیا خبرو ته خوله جوړه کړه، خپلې خبرې وغځولې: زموږ په تاریخ کې د قدرت لیږد په یو خونړۍ جګړه اوښتی دی. ارګ یا مرګ شعارونه ورکوو، له یو بل سترګې وباسو، لیکن دا ځل 10م ولسمشر په یو داسې مهارت تر ارګ ورسېده چې یو څاڅکی وینه هم پکې تویه نه شوه. دا هغه څه دي چې زموږ په تاریخ کې ساری نه لري. 19م ولسمشر تاریخ ته بدلون ورکړ او ټول نړیوالو ته یې د قدرت ترلاسه کولو هنر په ډاګه کړ. ښکلا بیا حوصله وبایلله، له خولې یې ووتل: دا و د 10م ولسمشر د ناول 5مه برخه. تر راتلونکې برخې مو په لوی څښتن تعالی سپارم.